third normal form یا دریم نارمل فارم په نارملایزیشن کې موږ سره هغه وخت کې یو ډیټابیس په third normal form کې دی لومړی زموږ ډیټابیس باید په first normal form کې وي څه معنا چې په هغې کې باید nested ټیبل نه وي په هغې کې ملټي ویلیډ اټریبیوټ نه وي په هغې کې کمپوزیټ اټریبیوټ نه وي په first normal form کې به هم وي بیا هغه زموږ ډیټابیس به په second normal form کې هم وي second normal form کې موږ ویل چې زموږ فولي فنکشنل ډیپندنسي به وي څه معنا چې نن پرایم اټریبیوټ به زما ټول ډیپندنټ وي په چا باندې په کی اټریبیوټ باندې په دویم نارمل فارم کې به هم وي دریم موږ وایو چې زما په ټیبل کې به ټرانزټیو فنکشنل ډیپندنسي نه وي ټرانزټیو فنکشنل ډیپندنسي دا معنا چې زه په تا تکیه کوم ته په بل چا تکیه کوي نو زما په هغه بل چا باندې آخري کس باندې چې تکیه کوم دې ته ټرانزټیو ډیپندنسي وي یا مخکې ورته موږ انفورډ فنکشنل ډیپندنسي مخکې نوم ورکړه په ګایډ لاینز کې انفورډ یا ټرانزټیو ډیپندنسي دا معنا چې داسې حالت به نه وي چې زما ځینې اټریبیوټ به په یو چا ډیپندنټ وي بیا هغه به راجګېږي او هغه به په پرایمري اټریبیوټ باندې ډیپندنټ وي نه ټول نن پرایم اټریبیوټ به ډایرکټ په چا باندې ډیپندنټ وي په پرایمري کی باندې به ډیپندنټ وي نو موږ وایو چې ټرانزټیو ډیپندنسي خاصیت همدغه دی که تاسو د اگزامپل کې وګورئ موږ سره ډپارټمنټ منیجر اسسن چې کوم دی یو اټریبیوټ دی هغه چې د یو ډپارټمنټ کوم منیجر دی د هغه چې کوم اسسن دی دا په اسسن باندې موږ سره څنګه دی فنکشنلی ډیپندنت دی دا یو ټرانزټیو ډیپندنسي ده ولې ټرانزټیو ډیپندنسي ده ځکه موږ سره دوه ټیبل دی یو د امپلوی ده چې د هغې پرایمري اسسن ده او بل ډپارټمنټ ده چې د هغه پرایمري کی ډپارټمنټ نمبر ده نو ډپارټمنټ منیجر چې کوم دی هغه یو نورمال اټریبیوټ دی ډپارټمنټ منیجر اسسن چې کوم اټریبیوټ ده دا په ډپارټمنټ نمبر باندې ډیپندنت ده او ډپارټمنټ نمبر بیا په اسسن باندې ډیپندنت دی نو ډپارټمنټ منیجر اسسن چې عادي اټریبیوټ دی دا ډایرکټ په اسسن باندې چې کله زموږ ډیپندنت کوي نو دغه ډیپندنسي ته موږ ټرانزټیو ډیپندنسي وایي څه معنا سی په بی باندې ډیپندنت ده بی په ای باندې ډیپندنت ده نو سی ډایرکټ په ای باندې چې ډیپندنسي موږ وایو ته ټرانزټیو یا انفورډ ډیپندنسي وایي موږ وایو چې ای نیم ما سره په اسسن باندې نن ټرانزټیو دی ولې ځکه ای نیم ډایرکټ په اسسن باندې ډایرکټ ډیپندنت دی چې په مابین کې څوک نشته دی چې یو ته لاس ورکړی وي هغه بل ته یا یو په یو تکیه کړي هغه په بل تکیه کړي وي نه ای نیم یا امپلوی نیم ډایرکټ په اسسن باندې چې دغه پرایمري کې دی په دې ډیپندنت دی ته موږ چې دا ټرانزټیو نه دی ساده یا نن ټرانزټیو دی since there is no set of attributes x where x is functionally dependent on SSN and ename on x ځکه موږ سره داسې منځ کې یو څه نشته چې ename تر منځ هغه واسطه شي لکه ځینې کس وایي چې یاره زه وزیر صاحب سره ګورم یا رئیس جمهور سره ګورم هغه په منځ کې یو څوک واسطه جوړه شي نو دغه عادي کس په مابین کې واسطې باندې ډیپندنټ شو واسطه والا وزیر باندې ډیپندنټ شو دغه حالت ته ټرانزټیو ډیپندنسي وایي که دا کس ډایرکټ راشي او له وزیر سره وګوري نو موږ وایو چې دغه بیا ټرانزټیو ډیپندنسي له منځه ختمه شوه تاسو دا ټیبل وګورئ په دې کې موږ سره پرایمري کې یوازې فعلا په دې ټیبل کې اساسن موږ سره پرایمري کې دی خو په هغه بل ټیبل کې ډپارټمنټ نمبر هم و چې کوم ډپارټمنټ ټیبل اوس موږ سره چې کوم عمومي ټیبل دلته جوړ ده په دې کې یوازې اساسن پرایمري کې دی ځکه اساسن لاندې خط کش دی امپلوی نیم هم په اسسن باندې ډیپندنت دی دغه بر ډیټ هم د امپلوی دی دا په اسسن باندې فنکشنلی ډیپندنت دی اډرس هم په د باندې ډیپندنت دی او ډپارټمنټ نمبر هم په د باندې ډیپندنت دی او که ډپارټمنټ نیم او ډپارټمنټ منیجر اسسن وي دغه دوه اټریبیوټ په ډپارټمنټ نمبر باندې ډیپندنت دی په ډپارټمنټ نمبر چې دی په اسسن ډیپندنت دی نو موږ چې په دې کې ټرانزټیو ډیپندنسي ده دا چې کوم ټیبل دی دا چې کوم ډیټابیس ده فرست نارمل فارم کې هم دی سیکنډ نارمل فارم کې هم دی خو تھرډ نارمل فارم کې نه ده ولې نه ده په دې کې ټرانزټیو ډیپندنسي ده ټرانزټیو نه څه مطلب دغه ډپارټمنټ منیجر اسسن او ډپارټمنټ نیم دا په ډپارټمنټ نمبر ډیپندنت دی او ډپارټمنټ نمبر چې بیا دی هغه په اسسن باندې څنګه دی ډیپندنت دی نو موږ وایو چې دلته ټرانزټیو ډیپندنسي دی دغه ټیبل زموږ په تھرډ نارمل فارم کې نه دی تھرډ نارمل فارم ته څنګه راولو موږ به دغه ټیبل راواخلو لږ نور هم ورته متوجه شئ چې زه ویکتور ورته ورکړم ای نیم بر ډیټ اډرس او ډپارټمنټ نمبر دغه څلور اټریبیوټ ډایرکټ په چا باندې ډیپندنت دي په اسسن باندې منیجر اسسن ډپارټمنټ نیم چې دی دا دواړه په چا ډیپندنت دي په ډپارټمنټ نمبر او ډپارټمنټ نمبر بیا په اسسن دی نو دلته په منځ کې شی راغله په منځ کې یو خلا راغله په منځ کې یو داسې یو څه راغله چې دغه دوه اټریبیوټ په هغې باندې ډیپندنت و بیا هغه په اسسن باندې ډیپندنت و نو داسې یو حالت کې موږ وایو چې موږ سره ټرانزټیو ډیپندنسي ده وبخئ یا انفورډ ډیپندنسي ده موږ سره نو داسې حالت ته موږ وایو چې دا ټیبل موږ سره په تھرډ نارمل فارم کې نه دی
څنګه تر نارمل فارم ته راولو هغه اټریبیوټ چې هغه په ډپارټمنټ نمبر باندې ډیپندنت دی دغه اخیرني دوه دا به موږ ډپارټمنټ نمبر سره واچو یو ټیبل به جدا کو ډپارټمنټ منیجر اسسټنټ او ډپارټمنټ نیم دا موږ ډپارټمنټ نمبر سره واچول دا یو ټیبل شو او ډپارټمنټ نمبر اډرس برث ډیټ او امپلوي نیم دا چې کوم دي دا موږ په اسسن باندې واچول دا موږ سره بل ټیبل شو نارملایزیشن کې اصول دا دی چې کله لانجه راتله هغه جدا کوي لکه که د یو کور کې د ورونو په منځ کې مشکلات راځي اول خو که حل شي ښه ده که نه د حل لارې دا ده چې هغه په صحیح طریقې سره جدا شي او هر یو کس خپل ژوند غوره کړي همدغسې دغه ټیبل کې هم چې ستونزه راځي وروسته انزرشن اناملیز ډیلیشن اناملیز نو ښه خبره ده چې د ټیبل په منځ باندې څنګه کوو کټ یې کوو چې کله مو کټ کړو جدا مو کړو زموږ ستونزه څنګه شوه حل شوه اوس ټرانزیټیو ډیپنډنسي نشته نو موږ اوس وایو چې دغه ډیټابیس چې کوم ماوس کرسر سره ښکاري دا په فرست نارمل فارم کې هم دی سیکنډ نارمل فارم کې هم دی او په تھرډ نارمل فارم کې هم دی ځکه اوس په دې کې ټرانزیټیو ډیپنډنسي نشته ده نو تھرډ نارمل فارم کې موږ بیا وایو چې تھرډ نارمل فارم به څنګه وي Annihilation schema R is in third normal form if it is in first normal form, then it is in second normal form, and no non-prime attribute A in R is transitively dependent on the primary key. فرست نارمل فارم کې به هم وي سیکنډ نارمل فارم کې به هم وي او ټرانزیټیو ډیپنډنسي به هم پکې نه وي نو بیا موږ وایو چې زموږ ټیبل اوس څنګه دی زموږ ټیبل ډایرکټ اوس موږ سره چې دی دا په تھرډ نارمل فارم کې دی نوټ کې تاسو وګورئ که چېرته ما سره وای په ایکس باندې ډیپنډنټ وي او زیډ په وای باندې ډیپنډنټ وي د وای دغه د مابین والا اټریبیوټ دی چې زیډ په وای ډیپنډنټ وي بیا وای په ایکس باندې موږ سره هیڅ ستونزه نشته په یو حالت کې بیا یو ستونزه یا پرابلم راځي که چېرته دغه وای موږ سره کاندیډیټ کی نه وي همداسې یو اټریبیوټ وي چې د کی جوړېدلو جوګه نه وي بیا په داسې حالت کې موږ سره په ځینو حالتو کې ستونزه ورکوي او که چېرته وای د کی جوړېدلو جوګه وي بیا ستونزه نشته دی بس صرف ټیبل یې جدا کوي او دغه وای نه هم هغې د دویم ټیبل لپاره د وای نه ورته پرایمري کی جوړه کړه او اول ټیبل کې خاص نه ایکس چې کوم دی موږ سره پرایمري کی ده نو زموږ ستونزه به حل شي normal forms define informally که زه وایم په لنډه توګه first normal form خو البته دا انفارمل ډیفینیشنز دي که چا درنه پوښتنه وکړه دغه انفارمل ډیفینیشنز ورته مه وایي البته د خپل پوهېدلو لپاره یې ویلی شي که چا درته چې فرست نارمل فارم څه ته وایي تاسو به جواب کې ووایي چې هغه به ماته ملټي ویډ اټریبیوټ به راته نه پرېږدي او هغه به راته نسټډ ټیبل نه پرېږدي او به راته کمپوزیټ اټریبیوټ نه پرېږدي نو موږ وایو چې زموږ ډیټابیس به په فرست نارمل فارم کې وي خو انفارمل یې ویلی شي چې all attributes depend on the key دا موږ سره فرست نارمل فارم شو سیکنډ نارمل فارم کې زه وایم چې زما چې کوم ډیټابیس دی فرست نارمل فارم کې به وي او دویم هغې کې زما اټریبیوټ چې کوم نن پرایم اټریبیوټ دی دا به فولي فنکشنل ډیپنډنټ په چا باندې وي په کی باندې یا په هول کی باندې به وي که کی دوه درې اټریبیوټ نه جوړي په هغه هول کی یا په ټول کی باندې به ډیپنډنټ وي زما ډیټابیس په څنګه وي په سیکنډ نارمل فارم کې وي انفارملی ویلی شم چې all attributes depend on the whole key third normal form کې زه وایم چې زما ډیټابیس په فرست نارمل فارم کې هم وي زما ډیټابیس په سیکنډ نارمل فارم کې هم وي او هغې نه وروسته زما په ډیټابیس کې به ټرانزیټیو ډیپنډنسي یا انفورډ ډیپنډنسي یا انفورډ فنکشنل ډیپنډنسي به زما په ټیبل کې نه وي او انفارملی زه دا ویلی شم چې all attributes depend on nothing but on the key دغه درې هغه لنډه طریقه باندې چې کوم موږ وایو چې انفارمل یا په غیر رسمي شکل باندې موږ ویلی شو چې دغه هم د نارملایزیشن تعریفات کیدلی شي